نو اوس په ټول افغانستان کې تاسې قبله معلوموله چا درته ویلې قبله مونږ څنګه معلومه کړو ته به ورته وایې د اوړي اخرنی لمر دې طرف ته وي د ژمي اخرنی لمر د دې منځ کې دا قبله ده بس دا قبله د جومات دې ته برابر ده صحیح شو خو ګورې تاسې یو ټکي ته فکر وي چې مغرب یو مغرب ده یو بین المغربین ده بین المغربین هغه مسافه د چا نه وړه شوه له مغرب نه د موږ په افغانستان کې ځکه ټول مغرب څو درجې شو اما بین المغربین ځکه موږ هلته قاعده څه وایو چې د مغرب د شتا د ژمي او د اوړي مغرب هغه مملکتونه چې اته څلوېښت عرض البلد لري د چا نه نه زیاتېږي د پنځه څلوېښت نه نه زیاتېږي نو خدای دې موږ تاسې پنځه څلوېښت وبلئ موږ عرض البلد خو تقریبا له دېرشو نه هم را دې خواته را که نه موږ عرض البلد د کابل او د افغانستان تقریبا 150 نه هم را دې خواته یا یو 150 یا 250 یا دغه اندازه کې ده اوس چې موږ 45 عرض البلد کې سو نو له دې چې نه نیولې تر دې پورې دا د موږ قبله شوله اصل کوشش دې ته وکړئ خو بیا هم ټول مغرب دې موږ قبله ما اصلي خبره څه شی ما ویلې محصلینو ورونو علم ده تاسې مخکې کمپیوټرونه درلودل د محصل ځان ته یو دوه فولډرې خلاصې کړې بس فکر یې کاو ځان به یې کوږ نیولی وي چې ولا دا لکه سې نجات سړي ته ورکوي کیمیا به و فیزیک به و بیولوژي به ول او هیئت به و څو شیان به ول نه محصل